زید بن خارجہ دے چی کم دینو وفات شو. دا روایت دا ابن ابی الدنیا دا مالاس کی چکم کتاب دی دا مصنف په 201 سنه کې وفات شوی او 1486 نو حساب ورته خپل کوي تاسو. نو زما په خیال سره د پاسه 1200 کال د کیږي. هغه وای زید بن خارجہ رضی الله تعالی عنہ وفات پلار د مدینه منورې روانو مکی معظمه ته یا د مکی معظمین واپس راتم د ماسپخیم او د ماجیګر درمیان د اسخر فتوفانو پریوات وفات. د مدینه منورې انصاریان خبر فاتوه ورتلال فاحتملوه الى بیتی کورته یوړم فسجوه بکساء وبردین دو صادر یولوی صادر هغه کې چې کم دے کفن. وفي البيت نساء من نساء الانصار يبكين عليه پدغه کور کې د انصاریانو زنانه هغه جړه شروع کړه. ورجال من رجال سړوم جړل سړېر جړاو شو حتى اذا كان بين المغرب والعشاء الاخير سمعوا صوتا کله چې د ماښام او د ماخوستن ټیم منس ګوري چې یو آواز دی قائلا یقول انصتو انصتو یو آواز راځي چپ شئ چپ شئ. فنظروا خلقو قتل فإذا الصوت من تحت الثياب آواز د کپڑے نه لند راخیج کفن د لند نه آواز راځي. فحسروا عن وجهه وصدره نو داغا د مخ او د سینې نه یا صادر لري ک فإذا القائل يقول على لساني ګوري چې زید بن خارجہ رضی الله تعالی عنہ په زبان لګیا محمد رسول الله النبي الامي. پس د مرګ غږیږي نور مړ دی پروت دی سترګې پټې دي او په زبان خبري محمد رسول الله النبي الامي نبی علیہ السلام دا اللہ رسول دے نبی دے امی دے خاتم النبیین دے لا نبی بعدو دن بعد بل نبی نشتا. کانا ذالک فی الکتاب الاول بیاوی صدق 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 رشتیائی ویلی دے رشتیائی ویلی رشتیائی ویلی. لگرستو وائی ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ او بکر صدیق صاحب د رسول الله مبارک خلیفہ دے صدیق او امین دے. کان ضعیفا ډېر کمزور په جسد کې ښکارې د قویا فی امر الله د ربی کریم په نفاذ د حدود کې د الله په حدود نفاذ کې ډېر قوي و. به د عمر صاحب صفاتونه وکړه ډېر دار یو بیل بیل صفات وکړه. رستو داغی نوئی هذه النار وهذه الجنة وهؤلاء النبيون والشهداء. اوس پروت دیکھا د دې دینه او جهنم متخکاری جنتم او په زبان وای هذه الجنة وهذه النار دغه د جهنم دے دغه د اور دے. هؤلاء النبيون والشهداء او هغه د انبیاء علیهم السلام هم ټول راغونډي او شهدا او شهیدان هم راغونډي هم تخکاری. پس د مرګ وګوره دا سبیل زندگی ده او دا کتب د حدیث راخسته ده. بیا سوئی السلام علیکم یا عبد الله ابن رواحه احسست لی خارجة وسعدا لأبی واخی اللذین قتلا یوم احد. عبداللہ ابن رواحہ توئی
عبدالله ابن رواحه ته پکې وایي اوس داسې لکه چا څه چې غږېږي هلته خو شهداو ډله ده خلک یې نه ګوري دی ګوري دی خو مړ دی ورته وایي زما پلار خارجم شهید شوی د احد په میدان کې او زما ورور سعدم شهید شوی دی لویه ډله د شهیدانو ناسته ده ته وګرځېږه ما ته پکې زما پلار او زما ورور پیدا ډله د خو زرګونو لکونو خلک شهیدان هم څه کم نو داسې دی ورته وایي عبدالله ابن رواحه وده دی مړ دی غږېږي اے عبدالله ابن رواحه ما ته سعد صاحب او خارجه وښایم ثم قال بیا وی هذا رسول الله دا نبی علیہ السلام نے خلق حیران دي د نبی علیہ السلام د وفات ډیر کلونه شوی د عمر صاحب دوره خلافه ده او دا لګیال هذا رسول الله دا د نبی علیہ السلام السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته غائب ته چې نبی علیہ السلام چرته کې د څه چاوي چې فلانی ځکه روح حاضر شوی او مشرک کیږي او فلان کی دا صحابي مبارک وفات دی وفات نه بعد خلق ته غږیږي هذا رسول الله دا دی نبی علیہ السلام السلام علیک یا رسول الله به په سلام اچي کوای چې دسترګو نه دا غایب نو غایب ته السلام علیک یا رسول الله आवाज راغی نو تاسو هغه ته به شرک ولې کوای چې د تخکارې دو نو سو تخکارې دو نو نبی علیہ السلام روح مرده تراغه به دغین اول انکار کوي چې نه روح ناراضي ورته قال النعمان وی فقيل لي ما تچو ان زید بن حارثه قد تكلم بعد موتي اغل ته چې داخله راغونډي پدې کې زید صاحب دی او د مرګ او د وفات نه بعد لګیا دی خبرې کوي نو دا زید بن خارجه ته د مرګ نه بعد لګیا دی خبرې کوي نعمان صاحب وی ما تچویل فاجئت تخطت رقاب الناس فقعدت عند راسي وېزه چرالما وې د څه ورختم چې مرګ نرسته به خبرې څنګه وي د خلکو په وګو باندې داسې وروختم اورلم سر ته تکینس فادرکت من کلامی دی وی باز خبر امام یاد کړي څه خبر امام اورید نو پس د مرګه دا ثابت بل روایت کې راځي ربعی بن حراش وإن كنا إخوة ثلاثة وكان عبدنا وأسومنا وأفضلنا الأوسط منا ربعی بن حراش رضی الله تعالی عنہ وای مونږ درې رونو خو ډېر بهتر او زیات روزنیون کې او غټ عابد په مونږ کې درمیانه سالو د مشر دی بل کشر دی وای مونږ منځنه ډېر نیک سره فغبت غیبتا الى السواد وای یا سواد معنا سودان یا بل کوم موضوعات وای څه موقع چې کوم نه ما سفر او قبل زه تلالم سټیم ثم قدمت على علي واپس رالم وی خاندان بی بی راتو یادرک خاکا فینو فی الموت زکینا مور شرور تر یاغا لگیا دے زن کدن کې دے ورور دے وفات کیږي لګور خارش قال فخرجت اسعى اليه روه منډه میواله پته زې را روانم فانتهيت اليه چرا ورسیدم قد قضا یا قضیا فیصله بمرګ پېښوا بس وفات وسجي بثوب او جامور باندې قرشوا فقعدت عند راسي يبكيه ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه زي سر تکې ناستم ابکي جړه مې شروع کړه کفن چادر په خور دی زو ته جاړم قال فرفع يده ومن کی چې ګورم لاسونه راوچت شو فكشف الثوب عن وجهي دا خرادر د مخ نخپل لري کا تاسو راوچت کو صادر لري وی ویل السلام علیکم تاسو دې زما سلام قلت اے اخیا احیات بعد الموت ما ورته زما رو داسه کې ته خود مرګ نه رستو بیا ژوند شوي قال نعم ویچاو همارا تاسو دې د پاره وکړه چې اسنه بیوشي په راغلي عمر بناو ما وی چې د مرګ نه رستو بیا ژوند
وی چې آو مړو ما بیا ژوندی شو. انی لقیت ربی عز وجل، او چې کله وفات شم د خپل رب ذوالجلال سره زما ملاقات شو. فلقیانی بروح وریحان ورب غیر غضبان، ډېر په خوشحالۍ باندې او په داسې رب چې بالکل غصه ورکې نه وه، ډېر په خوشحالۍ را سره ملاو شي، غصه نه ورکړي. وانه کسانی ثیابا خضرا، او امر یې وکړه چې د تشنې جامې ور واغوندئ من سندس و استبرقنا، چې د وړو د غټو ریخمونه وي. وانی وجدت الامر ایسر مما تحسبون، وی ما چې مخکې مسله ولیده نو آسانه وه د هغې نه چې تاسو کوم ګمان کو. دنیا کې چې څومره یره وه او څومره چې مونږ یریدو ګمان مو کو، نو خبره لږ د هغې نه آسانه وه، یعنې په ما آسانه شوه. خبره سخته ده خو ده ته آسانه وه. غټه روژه وه، روژه به یې ډېره زیاته نیوه، عبادت به یې ډېر زیات کو. فعملوا ولا تفتروا ثلاثا، عمل کوئ فطور مکوئ، داسې مکوئ چې دا خبره آسانه ده نو عمل به پرېږدم، نه عمل کوئ. ثلاثا دا خبره درې کرتې مکرره کړه چې عمل پرې نږدئ. او بیا وویل انی لقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، انی لقیت ما د نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړه. ګوره ما د رسول الله مبارک سره ملاقات وکړه. بیا څه وایي؟ فاقسم الله يبرح حتى آتیا، وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته داسې قسم وخوړه چې تر همیش به درته زه ستا د قبر په خوا کې دغه ځای کې ولاړ یم تر څې چې ته راشې، چې ته راغلی نه یې زه به دې ځای نه ونه خوځېږم، ستا راتلو پورې به ولاړ یم دلته. شوق سبحان الله وایي. فعجلوا جهازي، بس صرف دې دپاره مې خبرې شروع کړې چې ما زر زر دفن کړې چې ما ته رسول الله مبارک منتظر دی، هراته ولاړ دی هلته، نو زر زر مې دفن کړې، ما کې وخت مه تېروه. نو نبي علیہ السلام د امتي قبر ته راځي. دې کې علما بعض ظاهري خپل عقل موافق به خبرې کوي. بخاري شریف حدیث دی، تپوس به ترې وشي ما تقول فی حق هذا الرجل، دې سړي باره کې سوی هذا واحد مذکر محسوس بالبصر ته چې په سترګو به ښکاري، هغه ته هذا ارجاع کی. او بعض علما وایي دا مرتبه ذهني ته راجع ده چې ستا ذهن کې چې کوم پیغمبر دی هغه څوک، خو نه، صوفیه حضرات په دې باندې قایل دي چې دا راځي. روح د نبی علیہ السلام یا مثل د روح هر امتی ته قبر ته راځي. او چې کوم سړی منافق وي، د نبی علیہ السلام د شان منکر وي، په خوله یې کلمه ویلې او منځونه یې کړي وي، هغه نه چلته تپوس ما تقول فی حق هذا الرجل، دا سړی څوک دی؟ هغه دې دنیا نه دا عقیده جوړي چې نبی علیہ السلام خو نه راتلی شي او نه راځي. دا وایي څوک دی؟ نو دنیا کې به خلکو ورته یو نوم وي خو ما نه اوس یاده وتله، هغه نوم محمد صلی الله علیه وسلم به د ذهن نه یاد، بیا به دا نشي اخیستی. الہ العالمین دې موږ او تاسو د منافقت نه وساتي، او د محبوب علیہ السلام د بې ادبۍ نه د الہ العالمین موږ او تاسو وساتي. شان د محبوب علیہ السلام. حاجی محمد امین رحمت الله علیه عاشق رسول دې سوای، وای محبوب را نماشا دلہت تورو تیارو کی، او گیر شوی ارمانی ما د هجران سختو خوارو کی. محبوب را نماشا دلہت تورو تیارو کی، دا دغم دا عقیده و چې نبی علیہ السلام لحد کې روح یا مثل د روح ورته راځي، نو دا آواز کوي. صوفیه و نیکانو پیرانو سره تعلق جوړ کې نو دې ته پته لګي. دا څه ځان ته خبرې دي، زمونږ او ستاسې عقل کار ورکې نه کوي. نو چې څنګه یو سړی وفات یو د هغه روح یا مثل د روح. او زه خو وایم چې هغه زمانه کې چا انکار کوو چې ټیویان نه و، نو ځای وایي چې عقل یې نه وایي. اوس چې یو انګریز او یو مخلوق داسې کولی شي چې یو سړی په امریکا کې کرکټ کې دلته تا ته ډایرکټ ستا په کور کې ښودل کېږي، نو دا دلته د شیشه کې چې ښکاري دا نه هغه سړی دی او نه د هغه روح دی، دا د هغه روح یو مثل. دغه مثال د انبیاو د اولیاو چې یو ځای ته ځي، جسد هم نه ځي، او مشهور قول دار چې روح هم نه ځي، بلکې روح په علیین کې وي، جسد په مرقد کې وي، او د دې جسد سره د روح ډایرکټ تعلق وي، هغه حیات وي، ژوندی وي په خاصه زندګۍ باندې. او مثل د روح چې کوم دی د جمهور رایه ده، امام غزالی صاحب په قول کړی
اسی یو صورت چې شکل د جسد ښکاري هغه نور مثل د روح وي دا ګرځي لکه د معقول دی نور خو مونږه تا خپله نه ده راغلی چې وایو که نه خو په محسوس مې تشبیه درکړه لکه دنیا کې د ټي وي یو مثال چې دغه نه سړی دی او نه دغه روح دی اسی یو مثل دی او خوځېږي او مغه شی دی دا شانته ښکارېږي نو وای فاقسم نبی علیہ السلام قسم وخوړ الله یبرح حتی اتیا چې د زینه به خوځېږي نه تر څو چې زه ورته ورشم فعجلوا جهازي نو زما دفن باندې جلتی وکیا دا وای چې ما ورته وکتل نو پری واته دومره زری ساو قتل ک سړی چې کانه غورځي دینم دا اسرع من حسات لو القيت فيما تدا کانه رسو بوته گزار کنه سمره وخت چې لګي وې دینم زرت نه سوته بس قال فقلت عجلوا جهاز اخي ما خلق تول چې زما ضرور کفن او دفن تیز کای زره دفن کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته منتظر دا شان مدینه منوره کې یو شخص بلو غم د وفات نه بعد خبره شروع کړي چا بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ویل دغه دا ربعی ابن حراش یا خراش دغه زوی چې اونو د قسم خوړلو چې تر هغه پورې بزت تبسم مونکم دا شونډو باندې به خندا سو کو نه ګوري تر سو پورې چې ما خپل جنت حل نه لیدل چې زه جهنمی مکه جنتی کزه جنتیوم بیا به خاندم تر هغه پورې به ما څوک په مسکاو نه ګوري د دنیا خلکو په خوارې وکړه چې دنه لګه خوشحالي یا لګه شونډو باندې رسې مسکاخ کاره کی خود د شونډې باندې مسکانه دراغلي او چې کله د غسل په تخته باندې واچو غاسل قصه کوي چې ما لمبولو تر اخره پورې د شونډو باندې مسکاو خندا وای اغلته خندا به نه درېدلې وجه دا و چې د جنت کې خپل محل ولید به خندل خو دې دنیا کې نه خندل یا سورۃ کهف کې د اصحاب کهف دا اولیاء بزرگان نیکان 300 سنین وازدادوا 9 رب کریم فرمائے 300 او 9 د پاسه کلونه پراتو نه خراب شوید وترى الشمس تزاور عن كافهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال نور ورنخه او چ پړخت تاویږي سار یو اړخ او ما خام بل اړخ ته خودوی ته لګ لګ پرتاو د نور کوي چې د وجود خراب نش تفسیر المانی لیکلی ذالک کرامت لهم دا نور ورته یو اړخ بل اړخ نه ولي تاویږي دا د دوی کرامت ده د مرګ نرس 309 کال مبارکان وفات او دا غینه بعد رب کریم فرمایي ثم بعثناهم بیا موږ دوی را ژوند کړل لتساءلوا بینهم دیر پاره چې خپل درمیان کې یو بل نه تپوسو کې او دارنګي بس پیسې راواخستې واغه یو تور کړی بازار نه سروړه روټي وګیو اوای چې قتل وې څومره ټیم به وتلې وي او ورته وې چې یوم او بعض یوم یاره یو رشوي دا د خوب یو رشوي بل ورته وې نه ګورې انور چې منګه چکل او د کېدونو سبې ټیم اوس هغه د انور ماجی کرے دی نو نصف یوم نیمه ورشوي او 309 کاله پیوت او چې پیسې خاري ته یوړي او هغلته نن بې ته خو دې دا وې څه شی دی راوړي دا حسن آشناش اسی تاسو چې 309 کاله مخکې پاکستان کې کوم روپۍ و او هغه چاته خو د هیڅ څوک به نه پیژني بینک والا منیجران به پیژني چې نمونی پرتی نور څوک نشي پیژني بازار کې شور شوروش یاونن بې بلتوي الک ناشنا روپۍ را لیدا دا څه شی دی بلبل توای بلبل توای هغه شخص ځان ډېر پټو خټوله خاریه کې مشهور یو دم باچی گورنر هاوس ته خبر لاړ چې یو شخص غرنه راغلی ناشنا روپۍ راوړي او هغه دا یو आवाज کوي چې قسم په خدای پرونی روپۍ د تاسو هسې اوس شور راخسته هغه دا یو تاکید بس کله چې هغه بینک منیجرانو کتلو دا خدا هغه فلانی باچا ده سنومیده تیتیانو سو کس شو دا خدا هغه زمانه د باچا ده داغه تصویر دی یاد اغلی کوي مہر اور باندې دی وجه سوا پدغه قوم کې یو نیک شخص یا یو پیغمبر علیه السلام
قوم د بعثت نه انکار کړو چې د قیامت ورځ نشتا. هغه پیغمبر یا هغه نیک شخص دعا وکړه، هغه بادشاہ خسړ دعا یې وکړه الہ په دې دنیا کې د قوم ته سلام وخایا. دا قوم نه مني دا به ژوندي کول. نو 309 کاله بعد اصحاب کهف را ژوندي کړل. له خو عادت نو خلاف دا علامه شو. نو چې دا مې ژوندي کړه خدا سي نورم ژوندي کوم به نو دا ثابت خبره.